Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Topic थे Gregor John Mendel. यो साइंटिस्ट है क्लास 7 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 है. हर साइंटिस्ट په خپل عمر کې داسې کار کړی دی چې د هغه د مرګ نه بعد تر اوسه پورې د هغه کار چې دی هغه یادېږي. نو دغه شان په بایولوژي کې یو ساينټیسټ دی چې د هغه نوم دی ګریګر جان مندل. د دې په اړه کې به تاسو انټروډکشن ویلې کلاس 10 بایولوژي کې خو چې کله تاسو کلاس 7 بایولوژي ته راشئ چیپټر نمبر 22 ته نو د جینټکس په اړه کې به تاسو وایي چې خو د جینټکس په اړه کې چې کله تاسو وایي نو تاسو به ګریګر جان مندل په اړه کې انټروډکشن چې دی هغه به تاسو خامخا وایي. ګریګر جان مندل چې دی د مشهور دی کله چې تاسو کلاس 9 بایولوژي وایي نو بایولوژي په برانچز کې تاسو یو برانچ وایي جینټکس. د جینټکس په اړه کې به تاسو وایي موږ جینټکس په اړه کې څه ویلي چې په جینټکس کې موږ دوه څیزونه چې دی سټډي کوو. یو د هیریډیټي چې دی هیریډیټي او دویمه سیز د ویریشن. اوس په دې خبره چې د اگزامپل وکړي چې ګریګر جان مندل چې په جینټکس باندې کار کوي نو بری کیسه اوس په دنیا کې داسې ډېر شي ارګانیزم داسې دي چې هغه هو یو شان دي مختلفواله پکې خو موږ ته چې هو یو شان کوي. اول بس تاسو وګورئ چې کوم مچان دي تاسو یې ټول مچان ته سوچو کې دا ټول مچان چې دی یو شان دي. بیا که تاسو د سرو مچو ته تاسو سوچو کې سرې مچې هم یو شان دي جولاګانې چې دی هم یو شان دي چنچڼې یا توتکر کې خو صرف په رنګونو کې چې دی لږ فرق دی. که تاسو انسانانو ته وګورئ نو انسانانو په شکلونو کې بعضې نظرونه داسې چې هغه د مور پلار په شان دي چې دی یو شان دي. خلک وایي ستا پوزه چې دی ستا تور ته تللی خلک وایي ستا سترګې چې دي ستا پلار ته تللی نو دا خبرې به یو شان دي خو پوره شکل چې دی هغه د مور پلار په شان دي چې دی یو شان دي. نو دا دوه قسمه خبرې دي. یو ته موږ وایو هیریډیټي یعنی توارث او دویمه زموږ سره دی ویریشن یعنی تبدیلی. په هیومن ارګانیزم کې چې کله دا دوه خبرې چې دی موږ سټډي کوو یا د هیومن ارګانیزم علاوه په باقي ارګانیزم کې موږ دا سټډي کوو نو موږ راځو جینټکس ته. نو ګریګر جان مندل په دې جینټکس باندې چې دی کار کړی خو د جینټکس نه علاوه په دې جینټکس کې یو برانچ دی چې هغه د موږ وایو کلاسیکل جینټکس. وس کلاسیکل جینټکس چې دی هغه سره په دې باندې چې دی اگزامپل کلاسیکل جینټکس دی ته وایي چې کله یو ساينټیست ایکسپریمنٹ کوي او د هغه ایکسپریمنٹ نه ویزیبل ریزلټس چې دی هغه راشي. ویزیبل ریزلټس مطلب دا دی چې دوی په یو بوټي باندې ایکسپریمنٹ کوي او د هغه بوټي چې کوم بریډ تاثر پیدا شي یا د هغه چې کوم هایبریډ تاثر پیدا شي او د هغه ریزلټ چې دی هغه په خپل سترګو باندې یعنی تاثر ویزیبل ریزلټ راشي. نو دا څه موږ بس سټډي کوو په کلاسیکل جینټکس کې. نو ګریګر جان مندل چې د جینټکس کار کړی خو بیا په جینټکس کې چې کوم کلاسیکل جینټکس وو یعنی جینټکس یو برانچ دی نو دا په دې باندې کار کوي. نو ګریګر جان مندل چې کله په دې باندې کار کړی د دې مخکې ځان پوهی د ګریګر جان مندل چې دی د پلار چې وو د فارمر زمیندار د پلار چې دی او مټر خرڅول د هغې نه علاوه د په سکول کې ټیچر د ټیچر نه علاوه د په سکول کې ټیچر او نو د بچ دی وړو ته میتھس پڑھاو او د دې نه علاوه د یو مانګ څه راهب یعنی د چې دی د یو پادریو. نو دا هو د دې جان مندل چې دی د انټروډکشن شو ټیک شو. خو ګریګر جان مندل چې دی ولې مشهور دی د چې مشهور دی نو په دې خبر باندې د اگزامپل وکړي د انویسټیګیشن کو انویسټیګیشن د څه باندې د پولیس نو د په پوهچ کې نو چې د انویسټیګیشن کو د انویسټیګیشن کو او د انویسټیګیشن مطلب دا دی چې د ریسرچ کو د ایکسپریمنٹ کوي په دې خبر باندې هغه درې خبرې سوي په دې کې دوه ماته ستوګړي په دې کې یو خبره دا هیریډیټي دویمه خبره به کې څه ده ویریشن او درېمه خبره به کې څه رااله درېمه خبره به کې دا ایوولوشن. هیریډیټي او ویریشن باندې ما تاسو ته وی او ایوولوشن څه ته وی ایوولوشن دی دوی ګریجوال چینجز یعنی هر نمونه لیوینګ ارګانیزم چې دی داغه په وجود کې ګریجوال چینجز راځي. زه وایم چې هر سل کاله بعد چې دی چینجز راځي هغه د بیماریانو په شکل کې چې دی هم کې دي شي هغه د انسانانو د قد په باره کې کې دي شي هغه د انسانانو چې کم عمرونه دي دغه په باره کې کې دي شي. نو دا به انویسټیګیشن کوو. انویسټیګیشن کوو د دې درې خبرو باره کې هیریډیټي ویریشن او هغه نه علاوه ایوولوشن. نو د دې کار لپاره چې دی مشهور. خو خبره ده کومه د ډیټا برت وګورو نو د ډیټا برت چې دی هغه د جولای
1822 جولای 22 1822 بیا د چې کله مړ شوی دی یعنې د په حق رسېدل دی نو هغه د جنوري چې 1884 خو د چې کم په جینټکس باندې کم کار کړی دی نو هغه یاد ساتئ چې هغه د 1856 والا د سره 1856 والا د 1863 پورې د خپل کار کړی دی اوس د 1856 والا د 1863 پورې د په څه باندې کار کړی دی دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا چلو کو چې د دې کلونو په دوران کې د تقریبا چې چلو کو د تقریبا 28000 بوټي 28000 بوټي کم بوټي پی پلانټس یعنې د مټرو بوټي چې دي هغه د وکرل زه دا وایم چې هغه د کلټیویټ 28000 بوټي د کلټیویټ خو په دې 28000 بوټو کې د څو کتل 7 pairs of seed په دې کې د مختلف قسم تخمونو کتو 7 pairs of seed یا 7 pair of characters موضوع مطلب تفسیرونه چې موږ وایو خو تاسو دې پوریات وساتئ چې د 7 pair of seed چې هغه وکتل د سیډ و تخمونه د په دې کې چې د دې په باره کې سټډي وکړه په څو کې په دې 28000 پلانټس کې نو د چې کله دا کار وکړو نو په 1863 کې دا چلو کو د چې کوم ایکسپریمنټیکل وی په پی پلانټ باندې نو دا خپل کار راوځو دنیا ته چې پیښ کو چې کله دا خپل کار دنیا ته پیښ کو نو دا چلو کو چې په 1865 کې دیو پیپر پبلش کو هغه پیپر د سم باره کې پبلش کو دا غیم سو experiment on plant hybridization experiment on plant hybridization نو چې کله دا پیپر پبلش کو نو څه چلو شو نو دا غین بعد مندل لاس چې دی هغه وجود کې راغلی مندلز لاس د چې کوم لاګانې پیش کړلې په کلاس 10 بیولوژي تاسو ویلي مندل لا سیګریګیشن او مندل لا انډیپندنت اسارمنت نو د دې کار نه بعد چې د مندل لاس چې دی هغه په وجود کې راغلی خو دا د بدقسمته ساينټیسټ وو چې د کوم کار کړو نو د په ژوندانه باندې د دې کار ته اهمیت میلاو نه شو چې کله دې مړ شو نو 34 سال بعد د مرګ نه بعد د کار چې دی هغه مخې ته راغی اوس د کار چې دی چانه پیژندو خو یو درې ساينټیسټ هغه د کار ستړي هغه درې ساينټیسټ وو په هغه کې یو ډچ بوټنیسټ څو ډچ بوټنیسټ ډچ چې یو قوم دی ټیک شو دا غیر علاوه د جرمني یو ساينټیسټ بیا پکې په استریا کې ملک ته استریا کې چې یو ساينټیسټ ډچ بوټنیسټ کو هغه هوګو دی ویز په جرمني کې څوک د جرمني ساينټیسټ نو دی کورنس او د استریا چې کوم ساينټیسټ دا نو ټچمارک چې نو ټچمارک نو دا درې ساينټیسټ راو په 1900 کې دا وی چې د یو ساينټیسټ چې هغه تیر شوی دی چې یو ساينټیسټ هغه تیر شوی دی هغه په پی پلان باندې کار کړی دی په پی پلان باندې چې هغه ایکسپریمنټیکلی او سټیټیسټیکل ډیټا چې هغه خلکو ته چې خولې نو چې کله په 1900 کې دا درې ساينټیسټ راغلو خلکو ته وی چې دې ساينټیسټ دا کار کړی دی څوک ګریګر جان مندل نو خلکو د کار باندې د ریسرچ شروع کو دا غني چې پیدا اصل چې هغه شروع خو دا کار چې هغه نیګلیکټ شوی دا غي درې وجه دا خبره څه په کې اونلی وجه دا و چې د کار چې د مرګ نه بعد چې خلکو اومنو د په ژوند کې نه منو مطلب د کار نیګلیکټ شو وجه څه چې په 1859 کې یو تیوري پیښ شو د ایوولوشن ساينټیسټ دا غو کنفیوژن ښکارو په دې باندې کار کوي چې آیا د ایوولوشن کې دا څنګه یو خبره به کې دا دویمه خبره به کې دا د چې دا کوم پیپر پبلش کړی وو دا په داسې جرنل کې پبلش کړی وو چې دا جرنل چې دی بیکار د دې وجه ته پته نه لګي درېمه وجه دا چې د چې کوم ایکسپریمنټ کولې نو هغه کې د statistical analysis د کړو statistical analysis او په دغه وخت کې ساينټیسټ دا پته نه چې statistical analysis یا statistical data چې ټول په ایکسپریمنټ کې استعمالي نه هغه چې د څنګه استعمالي نو د دې درې خبرو د وجنه د کار چا ته پته نه و چې کله دې مړ شو نو 34 سال بعد چې بیا خلکو ته پته ولګېده
چې دا چې یو ساينټیست تیر شوی دی او دونه ښه بهترین کار چې هغه کړی دی او نن سبا تقریبا چې په هر فیلډ کې د بیولوژي په هر فیلډ کې سړی ریسرچ کوي نو په اخر بیس چې دی هغه د جینیټکس ته راځي یعنی سیل له راځي په سیل کې چې کوم مرکزه د هغې له راځي په اخر کې به راځي ډي ان اے له ځکه چې دا ټول کار څوک کوي دا ډي ان اے نو په اخر کې چې هغه به دلته راځي نو دا ګریګر جان مندل انټروډکشن و د څه کار کوو کله پیدا شو کله مړ شو په څه باندې د ایکسپریمنټ یې کړی وي د کوم پیپر پبلش کو کوم ساينټیست درې داسې و چې د کار چې دی هغه سټډي کو بیا د کار چې دی ولې نیګلیکټ شو نو دا ستاسو د کلاس 2 بیولوژي کې په چپټر نمبر 22 کې ګریګر جان مندل ورکو امید کوم به شي وي که بیا هم څه پوینټ پاتې شي نو ماته کمنټ کوئ نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیر مننه